السلام علیکم دوستانو، زه متی الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن مو یو ډیر مهم او تازه خبر راوړی دی، نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. پاکستان حکومت یو نوی اعلان کړی چې د زرګونو افغانانو وګړو ژوند باندې اثر کولی شي. حکومت ویلي چې ناقانونه او معیشت افغانان باید زر تر زره له وطن څخه ووځي. دا پرېکړه د امنیتي وجوهاتو او قانوني ستونزو له کبله شوې ده. راپورونه وایي چې تر دې دمه له 15 لکو زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي دي. زیات خلک د کډوالۍ دفترونو ته روان دي او هلته کې ډېر اوږده کتارونه لیدل کېږي. یو افغان کډوال وایي موږ دلته ډېر کلونه اوسېدلي یو، اوس نه پوهېږو چې چېرته لاړ شو. بل ویل زموږ ماشومان دلته سکول وایي، ژوند مو جوړ شوی، ناڅاپه تګ ډېر ګران دی. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویلي موږ له پاکستانه غواړو چې د افغانانو کډوالو سره انساني چلند وشي. ملګري ملتونه اندېښنه لري. انچر ویلي باید هر ډول اخراج د بشري حقونو په اساس وشي. ګرانو کتونکو، دا یوه لویه او خواشینونکې موضوع ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا پرېکړه سمه ده که نه ده؟ خپل نظرونه سره شریک کړئ. ویډیو لایک کړئ او پښتو نیوز سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.